که درنه وغواړم زړه مثال خبره کو ردی عمل به دې وي سا مثال خبره کو زما د مینې نه منکره شه خو څه به کوې که رابهېږي د رانجه مثال خبره کوم لاسونه کړه کار ورته وکړئ جاویدشاه درمان صاحب او د ډاکټر استاد محترم عطا صاحب د وینا تر مخه وایي صدر صاحب ته دا خواست وکړه چې درمان صاحب به کلامونه ووایي درمان صاحب د سوشل میډیا د لارې ډېر پېژندلی نوم دی نو ستاسو دپاره ستاسو پرنسپل صاحب راویستی دی ډېر شعرونه دې واورئ زمونږ ټول استادان ناست دي یو بل ټولو ته احترام اجازت ته سر جي زه به د هر چا نه سیوا غږېدم زه به د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه وروسته د ځمکې غږ راځي زما نه راته کې وي مګر په سخته نه ځي راته کې وي مګر په سخته نه ځي ما سره څوک دغې اړخ ته نه ځي او پښتون داسې ده چې جنت ته به ځي سړی خو دوه ځله دوزخ ته نه ځي راته کې وي مګر په سخته نه ځي ما سره څوک دغې اړخ ته نه ځي پښتون لازم ده چې جنت ته به ځي سړی خو دوه ځله دوزخ ته نه ځي د بېلتون غم د بېلتون غم بل د هجر ناتمام غم زما غم او د یعقوب علیه السلام غم د بېلتون غم بل د هجر ناتمام غم زما غم او د یعقوب علیه السلام غم د بېوسو په جیبونو خبرداره زما مور به کور ته اوسي د احرام او راپېښه د بېلتون مونږ ته معلومه مسله ده د بېلتون غم بل د هجر ناتمام غم زما غم او د یعقوب علیه السلام غم او د بېوسو په جیبونو خبرداره زما مور به کور ته اوسي د احرام او راپېښه د بېلتون مونږ ته معلومه مسله ده خو لږه بیا د مینې ناکامه مسله ده راپېښه د بېلتون مونږ ته معلومه مسله ده خو لږه بیا د مینې ناکامه مسله ده یعقوب د یوسف پسې زه تا پسې ړندېږم او هجر د آدم نه تر دې دمه مسله ده ما نه په مور په چا سوال خدایه ما نه په مور په چا سوال خدایه ما ورله ورکړو ستا مثال خدایه ما ته راپېښه مسله ده درن ای د یوسف ای د بلال خدایه او د اندرون په کیفیت خبره مطلب څه زه او څه مې په جای خدایه هغه زما زه د هغې په زندګۍ ولاړ یم مطلب مې دا دی د کچه کمر په جای ولاړ یم هغه زما زه د هغې په زندګۍ ولاړ یم مطلب مې دا دی د کچه کمر په جای ولاړ یم څنګه چې مور به مې د مرګ خبر برداشت کړي که نه فکر اغستی دی په خوا کې د ډولۍ ولاړ یم مه ځه یاره زه د زړه بیمار یم راوګرځه مه ځه یاره زه د زړه بیمار یم راوګرځه تا پسې د مړ په انتظار یم راوګرځه الفراق اشد من الموت یار بغیر د تا زه به په جنت کې هم په دار یم راوګرځه او زه د ګڼو خویندو یک یو ورور یم رامات کشم ټول کور کې دا یو سړی د کار یم راوګرځه او دا ځل یې ګړنګ شومه نو بېرته به آباد نه شم زه د باجوړ د سیمې خار یم